ګرانو کتونکو د انګلیش د زده کولو لپاره ټینسز یا زمانې ډیر مهم دي ځکه که په ژبه کې د حاضر وخت د تیر وخت یا هم د روان وخت لحاظ ونه کړل شي نو به انسان په هغه ژبه کې څنګه وکولای شي چې روان خبرې وکړي او خپل مخاطب شخص په خپل کلام باندې پوه نو له همدې امله موږ تاسو ته د تیر په شان یو بل مهمه برخه د پاست ټینس یعنی د تیر زمانې دوهم ډول پاست کنټینیوس ټینس یا تیر جاري زمانه تشریح کړی دی ترڅو تاسو وکولای شئ چې په خپل انګلیش ژبه کې لا زیات قابلیت پیدا کړي او له خپل ملګرو سره داسې ښه په ډاډه او ډیر هوسا ډول خبرې وکولای شي خیر راځو د زمانې په تعریف باندې شروعات کوو Definition of past continuous tense Past continuous tense is used to describe an action that was in progress at a specific time in the past تیر جاری یا روانه زمانه هغه زمانه ده چې د تیر وخت هغه کار یا عمل بیانوي چې په یو ټاکلي وخت کې روان او دوام یې درلود For example, I was studying at 8 p.m. yesterday. ما پرون د شپې په 8 بجو درس ویل. درس مې مطالعه کوي. تاسو ګورئ په دې جملې کې دا بیان شوی چې په هغه تیر وخت کې دغه د مطالعې کار دوام او جریان درلود. دا خو تعریف او یو لړ مثال شو. اوس موږ ته له دغه تعریف څخه کوم اهداف په لاس راغلل چې دغه زمانه په مخ اخلي. راشي چې بیان وکړو. خو داسې په مختصرا ډول سره. First, action in progress at a specific time in the past چې دا اول هدف یعنی په تیر وخت کې یو روان عمل یا روان کار بیانوي چې مخکینی مثال شاهد دی بل مثال ته ضرورت نشته Second, interrupted action in the past دوهم هدف یې دا دی چې یو عمل روان او جریان لري په تیر وخت کې بل عمل پسې مداخله کړي For example, I was sleeping when the phone rang زه ویده وم چې ټلیفون زنګ وواهه دغه ویده کېدل هم یو عمل دی یعنی یو کار دی اوس په دې جملې کې دا بیانېږي چې زما د خوب عمل جریان درلودی چې بل عمل په هغه وخت کې مداخله وکړي چې هغه د موبایل زنګ وهل Third, two simultaneous actions دوه هممهاله روان عملونه بیانوي چې دا یې دریم هدف دی یعنی په تیر وخت کې چې دوه عملونه په یو وخت کې روان او جریان لري دغه دواړه یا ډیر کارونه بیانوي For example, Ali was reading while Ahmed was writing علي لوستل کول په هغه وخت کې چې احمد لیکل کول ان شاء الله فکر به مو رسیدلی وي Fourth, background description د کیسې یا پیښې شالید بیانول یعنی تیر وخت کې یو کیسه یا پیښه شوې ده اوس ته غواړي چې د هغې کیسې شالید یا حالت بیان کړي دغه زمانې ته حاجت لري For example, the birds were singing and the sun was shining مرغانو سندرې ویلې او لمر ځلېده تاسې ګورئ دا یو مثال دی نو دغه رقم یا هم نور رقمونه د کیسو یا د پیښو شالید یا حالت بیانوي 5. Temporary situations موقتی حالتونه بیانول چې دا یې پنځم او اخرنی هدف دی له هغو اهدافو څخه چې ماته د دغه زمانې له تعریف څخه په لاس راغلي وه For example, she was living in Kabul at that time هغه ښځه په هغه وخت کې په کابل کې اوسېده یعنی د اوس وخت خبر نه درته کوم بلکې دا درته وایم چې په هغه تیر وخت کې دا په کابل کې اوسېده ګرانو دوستانو اوس راځو د دغه زمانې او سټرکچرونو ته ځکه هغه مهم څه چې په دغه زمانې کې دي او چې باید زده کړل شي هغه همدا سټرکچرونه یا ساختمانونه دي Positive sentence structure د مثبت جملې ساختمان یا جوړښت په دغه زمانې کې په داسې ډول سره دی ان شاء الله دغه کوم سټرکچر چې تاسو ګورئ دغه ته خو متوجه یاست اوس په دغه سټرکچر کې د تیرو زمانو د سټرکچرونو په شان اول ځای کې سبجیکټ یعنی فاعل راغلی دوهم ځای کې helping یا auxiliary verbs یعنی مرستندوی وربونه چې was او were دي راغلي دي او په دریم ځای کې د اصلي فعل اول حالت خو له ing سره راغلی دی ځکه خو دا بیا جاري زمانه ده خو پاست یا تیره جاري زمانه او په څلورم ځای کې کامپلیمنت یعنی هغه شی چې جمله به انتمیج راغلی بس خلاص دغه هغه عمده او عمومي سټرکچر یا ساختمان دی د دغه مثبت جملې په دغه زمانه کې هر څه مثبت جملې چې ته جوړوي او یې غواړي چې جوړ کړي لنډې یا اوږدې دغه شان لکه سبجیکټ وروسته واز یا ور دریم ځای کې اصلي ورب سره له ing او په اخر کې کمپلیمنت دغه به خامخا پکې ګرانو کتونکو که سبجیکټ دی که اصلي ورب دی سره له ing یا هم کمپلیمنت دا خو د تیرو زمانو کیسې دي یعنی حالت په هغو زمانو کې ښه تفصیلا بیان شوي دي اوس دلته په دغه سټرکچر کې چې اضافه شوي دي هغه دغه دوه توري دي لکه واز او ور اوس دا د څه کار او وظیفه یې څه ده او ولې په دغه زمانه کې استعمالیږي او آیا که دوی استعمال نه کړل شي کوم تاوان پیښیږي که څنګه په دغه مې پوه نو واوره دغه was او were چې د to be verbs یا helping او یا هم auxiliary verbs په نامه سره یادیږي یعنی مرستندوی وربونه یا فعلونه مخکې د present continuous tense زمانه به مخامخ یادوي
او هلته موږ د از ام ار چې هغوی ته هم helping verbs ویل کېده. د هغو بحث مو وکړ چې دوی ولې هلته په هغه زمانه کې استعمالیږي، چې مرسته او کومک یې دا و چې هغه زمانه یې وروان یا هم جاري حالت ته اړول، او که دوی نه وای استعمال شوي نو د انګلیش ګرامر له لحاظه هغه جمله بالکل غلطه او خرابه و، او علت مو یې هم هلته بیان کړی و. نو تاسو په دې پوه شئ چې دغه was or د to be verbs دوهم حالت دی، از ام ار اول حالت دی او دغه was or دوهم حالت دی. نو اوس تاسو وایاست چې دغه دوه وربونو کار او وظیفه به څه وي؟ هم هغه وظیفه ده چې دغه زمانه چې جاري او استمراري ده او کیږي دا په واسطه سره دغه was or. خیر، خو اوس په دغه was or وربونو کې که پر دې باندې بحث وشي چې was له کومو اسمونو یا ضمایرو سره استعمالیږي، یعنی له جمع اسمونو یا ضمایرو سره او کله واحدو سره استعمالیږي، او ور بیا له چی سره استعمالیږي. نو بیا واورئ، ور مساوي له I, you, we, they and plural nouns سره، یعنی دغه helping verb چې ور دی دا له دغو شیانو سره استعمالیږي چې تاسو یې دلته وینئ، یعنی جمع ضمایر یا هم جمع اسمونه. او has بیا مساوي له he, she, it and singular nouns سره، یعنی له واحد ضمیرونو او واحد اسمونو سره کارول کېږي. انشاءالله خبره وسه ده. راځو مثالونو ته. For example, I was reading a book. ما د یو کتاب لوست کوه په تیره زمانه. She was cooking food. هغې خواړه پخول. They were playing football. هغوی فوټبال کاوه. ګرانو دوستانو، په سټرکچرونو کې تر ټولو مهم او عمده سټرکچر د مثبت جملې ساختمان، نو که هغه په صحیح طریقه سره زده کړل شي نو دا نور ساختمانونه لکه د منفي جملې یا هم د سوالي جملې سټرکچرونه دا ډېر هوسا درته تمامیږي. نو اوس هم دغه د منفي جملې ساختمان ټوله بنا دی پر مخکې د مثبت جملې پر سټرکچر باندې، صرف یوه کلمه د ناټ په شی اضافه کړل شوې ده، هغه هم ځکه چې دا خو منفي جمله ده نو دغه کلمه د ناټ یا علامه او نښه ده، او نور ساختمان د مثبت جملې له ساختمان سره هیڅ توپیر نه لري. خیر، راځو مثالونه. For example, I was not sleeping at that time. زه ویده نه وم په هغه وخت کې، یعنی په تیر ټاکلي وخت کې زما خوب کول جریان نه درلود. She was not studying the books. هغې د کتابونو مطالعه نه کوله. They were not playing cricket. هغوی د کرکټ لوبه نه کوله. او بل تاسو په دغه مثالونو کې داسې هم ویلی شئ چې دغه was یا هم were چې مرستندوی وربونه دي او کلمه د ناټ دا سره یو ځای کړي د دواړو لغتونو څخه یو لغت جوړ. هغه څنګه؟ په داسې ډول سره was not مساوي wasn't یا هم were not مساوي weren't. انشاءالله فکر به مو رسېدلی وي. نو اوس دغه مثال تاسو دغه رقم چې دواړې کلمې جلا جلا وي هم ویلی شي او دغه رقم هم. Interrogative sentence structure د سوالي جملې ساختمان یا جوړښت. ګرانو کتونکو، هغه څه چې په دغه سټرکچر کې مهم دي چې باید بیان کړل شي هغه یو تبدیل یا بدلون دی په منځ کې د سبجیکټ یعنی فاعل او د helping verbs یعنی was او were. انشاءالله تاسو خو ورته متوجه یاست. او بل مهم څه هغه دا دی چې په اخر کې د سوالي علامه یا نښان لګول شوی دی. نو ټول ساختمان د مخکې په شان دی. For example, were you writing your homework? آیا تاسو خپل کورنۍ کار لیکئ په تیر وخت؟ Was she cooking? آیا هغې خواړه پخول؟ Were they playing football? آیا هغوی فوټبال کاوه؟ ګرانو لیدونکو، که چېرته د ویډیو په اخره کې تاسو ته یو څو هغسې لغاتونه تشریح او بیان کړل شي چې د دغه زمانې په جملو کې اکثره وخت استعمالیږي نو به بیا په دغه زمانې کې د جملو جوړول او په جملو باندې پوهېدل زیات درته اسانه شي چې هغه لغاتونه په داسې ډول سره دي. While WHILE چې معنا یې ده په داسې حال کې چې په داسې حال کې چې دغه کار دغه رقم په داسې حال کې چې هغه پلانکۍ هلته تللی. دوهم when کله چې. دریم at 5 PM yesterday یعنی په 5 بجې د ماښام پرون ورځ باره که 5 بجې که شپږ که وخت چې یادوي. څلورم at that time په هغه مخکیني وخت کې. پنځم all evening ټوله ماښام او شپږم all night ټوله شپه. For example, while I was reading my brother was sleeping. کله چې ما کتاب لوستی ورور مې ویده و خوب یې کول.